هود مبارکه سوره چې د قران عظیم شان ولسمه سوره ده په مکه معظمه کې را نازله شوې ده 123 آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اوري بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی الف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير الف لام را دا سی فرمان دی چې آیاتونه په پاخه او مفصل ډول ویل شوي دي د یو با حکمت او با خبره ذات لخوانه چې تاسو بندگی مکوئ مگر یوازې د الله زه د هغه لوري څخه تاسو ویرونکې هم يم او زیری درکونکې هم او دا چې تاسو خپل پروردگار نه بخنه وغواړئ او د هغه لوري تر وګرځي نو هغه به تر وی ټاکلې مودې پورې تاسو ته د ژوند ښه وسایل درکړي او هر د فضل خاوند ته به د هغه فضل ورکړي او که تاسو مخ واړوي نو زه تاسو په باب دی وی لوی هیبت ناکي او رزي العذاب څخه ویریږم إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير تاسو ټول د الله لوري ته ورګرځیدل دي او هغه هر څه کولای شي ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور وګورئ دوی خپل سینې ته وی ترڅو له هغه نه ځان پټ کړي خبردار اوسئ کله چې دوی په جامو سره خپل ځان غاړي الله د دوی په پټو هم پوهیږي او په ښکارو هم هغه خو پر هغو رازونو هم خبر دی چې په سینو کې دي وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين پزمکه کې هیڅ داسې کوم خوځند ساکه نشته چې د هغه روزي د الله په غاړه نه وي او د هغه په باب هغه نه پوهیږي چې هغه چیرته اوسېږي او چیرته هغه سپارل کیږي هر څه په یو روښانه دفتر کې ثبت وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين او همغه دی چې آسمانونه او زمکه په شپږو ورځو کې پیدا کړل چې له هغه نه مخکې د هغه عرش پر اوبو باندې و ترڅو تاسو وازمایي وګوري چې په تاسو کې څوک د غوړه کړو وړو خاوند دی اوس که ای محمد تو وایي چې ای خلکو لمرګ وروسته به تاسو د دوهم ځل لپاره را پاتول شي نو منکران به سم د لاس وایي چې دا خبره خو ښکاره کوډي دي یعنی دروغ دي ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون
او کوم تر یو ټاکلې مودې پورې د هغو سزا یعنی عذاب وزندو نو هغوی به وایي چې کوم شي هغه سزا یې سر کړی ده واوري په کوم ورځ چې د هغې سزا وخت راشي نو هغه به د هیڅ چا په اړولو نه اړولی شي او همغه شی به هغوی را ایثار کړي چې هغوی ورپورې ملنډې وهي ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور او کچېرې موږ انسان ته خپل خوا نعمت ور په برخه کو بیا یې ورڅخه واخلو نو دای د الله له رحمت څخه مایوس کیږي او پر انکار کوي ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور او کله هغه کړهو نو ورسته چې پر هغه باندې راغلی و مونږ په هغه باندې د نعمت خوند سکونو وای زما ټول به وزلی استشوا بیا هغه ډیره خوښی کوي او ویاړي إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير لدې عیب نه کڅوک پاک دي نو صرف هغه کسان چې صبر کوونکي او نیکو کاران دي او همغوی دي چې د هغوی لپاره هم بخنه ده او هم لوی مکافات فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل نو ای پیغمبره چیرته داسې نوی چې تل هغه شیانو څخه کوم شی لوي نه پرېږدي چې تا ته وحی کیږي او په دې خبره باندې زړه تنګی شي چې هغوی به وایي چې په دې سړي باندې کومه خزانه ولې راتوی نشوه یا دا چې له دې سره کومه پرېخته ولې رانغله تو خو یوازې خبردار ورکوونکی هاخوا د هر څه څارندوی ساتونکی الله دی أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين آیا دوی وایي چې پیغمبر دا کتاب لزانه په دروغو جوړ کړی دی وایه ښه که داسې ده نو د ده په څېر لس صورتونه په دروغو جوړ کړي راوړئ او له الله نه پرته نور چې هر څوک ستاسې معبودان دي هغوی که د مرستې لپاره رابللی شئ نو راویې بلئ که تاسې د دوی په معبود ګڼلو کې رښتیني یاست فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون اوس که هغوی یعنی ستاسې معبودان ستاسې مرستې ته نه رسیږي نو پوهیږئ چې دا د الله په علم سره نازل شوی دی او دا چې له الله نه پرته کوم بل حقیقي معبود نشته نو آیا تاسې د دې حق په وړاندې د اطاعت سر ښکته کوئ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون کوم خلک چې یوازې د همدې دنیا د ژوند او د هغې د ښکلاو غوښتونکي وي د هغو کړو وړو ټوله میوه موږ هم دلته ورکوو او په دې کې له هغو سره هیڅ کمی نه کیږي أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون خو په آخرت کې د دغه راز خلکو لپاره له اوره پرته نور څه نشته هلته به معلومه شي چې څه چې هغوی په دنیا کې کړي دي هغه ټول خاورې ریشول او اوس د هغو ټول کړه وړه محض باطل دي أفمن كان على بينة
من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. خنو هغه څوک چې د خپل رب له لوري یو څرګنده شاهدي درلودله له هغې وروسته یو بل شاهد هم د پروردګار لخوا د دې شاهدۍ په تایید کې راغی او مخکې د موسی علیه السلام کتاب هم د لارښود او رحمت په ډول راغلی موجود. آیا هغوی هم د مادیت پرستانو غوندې ورنه انکار کولی شي؟ داسې کسان خو به په ده باندې ایمان راوړي او له انساني ډلو نه چې هر څوک ورنه انکار وکړي نو د هغه لپاره چې د کوم ځای وعده ده هغه دوزخ دی. نو ای پیغمبره ته د دې شي له پلوه په کوم شک کې مه لویږه، دا حق دی ستا د رب له لوري خو زیاتره خلک یې نه مني. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. او له هغه چانه به بل غټ ظالم څوک وي چې پر الله باندې دروغ وتړي. دغه راز خلک به د خپل رب حضور ته وړاندې کړی شي او شاهدان به شاهدي وایي چې دا دي هغه خلک چې پر خپل رب باندې دروغ تړي. واوري په ظالمانو باندې د خدای لعنت دی. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. په هغو ظالمانو باندې چې د خدای له لارې نه خلک منع کوي، د هغه د لارې کوږوالی غواړي او له آخرت نه منکري. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. دوی په ځمکه کې د الله بېوسي کوونکي نو او نه د الله په مقابله کې څوک د دوی ملاتړ. دوی ته به اوس دوه چنده عذاب ورکړل شي. دوی نه د بل چا اورېدای شوه او نه یې په خپله غور کو. أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. دوی هغه خلک دي چې خپل ځان په خپل په زیان کې واچو او هغه هر څه ورنه ورک شول چې دوی دروغ تړي. لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. لدې پرته بل لار نشته چې هم دوی په آخرت کې تر ټولو زیات زیانمن وشي. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. پاتې شول هغه خلک چې ایمان راوړ او ښه کارونه وکړل او همغه خپل رب ته په عاجزۍ شول نو په یقیني ډول هغوی جنتیان دي او په جنت کې به هغوی د تل لپاره اوسیږي. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. د دې دواړو ډلو مثال داسې دی لکه چې انسان روند کون وي او بل لیدونکی او اوریدونکی. آیا دا دواړه یو شان کېدای شي؟ آیا تاسو له دې مثال نه څه درس نه اخلئ؟ د هود مبارکه سوره چې په مکې معظمه کې نازله شوې ده 123 آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 15 آیت څخه اورئ. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير
مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. او همدغسې حالاتو چې موږ نوح علیه السلام د هغه قوم ته لېږلی وو ویل زه تاسې ته په ډاګه څرګنده خبرداری درکوم چې له الله جل علا شانه نه پرته د هیڅ چا بندګي ونه کړئ که نه نو زه اندېښمن یم چې پر تاسې باندې به یوه ورځ دردناک عذاب نازل شي. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. جواب کې د هغه د قوم هغه مشرانو چې د هغه د خبرې لمنلو نه انکار کړی وو ویل زموږ په نظر کې خو ته له دې پرته نور څه نه چې صرف زموږ غوندې یو انساني او موږ به ګورو چې زموږ له قوم نه صرف هغو کسانو چې زموږ په نظر ټیټ خلک وو بې فکره او سنجشه یې ستا پیروي غوره کړې ده او موږ هیڅ شی هم داسې نه مومو چې په هغه کې تاسې له موږ نه څه تفوق ولرئ بلکې موږ خو تاسې دروغجن ګڼو. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. غویل ای زما قومه لکشان فکر وکړئ نو سمه ده چې که زه د خپل رب له لوري پر یوې څرګندې شاهدۍ باندې ولاړم او بیا هغه زه په خپل ځانګړي رحمت سره هم سرلوړی کړم خو هغه تاسې ونه شو لیدلی ښه نو له موږ سره څه وسیله ده چې تاسې منل نه غواړئ او موږ په زوره هغه ستاسې په سر باندې وتپو. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. او ای قومه زه په دې وظیفه باندې له تاسې نه کوم مال نه غواړم زما اجر خو په الله باندې دی او زه د هغو خلکو شړونکی هم نه یم چې زما خبره یې منلې ده هغوی په خپله د خپل رب حضور ته ورتلونکي دي خو زه ګورم چې تاسې جهالت غوره کوئ. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. او ای قومه که زه دغه خلک وشړم نو د خدای له نیونې څخه به ما څوک وژغوري ستاسې په ذهن کې آیا دومره خبره هم نه کینی؟ ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. او زه تاسې ته نه وایم چې له ما سره د الله خزانې دي نه دا وایم چې زه د غیب علم لرم نه دا دعوا کوم چې زه پرېښته یم او زه دا هم نشم ویلی چې کوم خلک چې ستاسې سترګې په سپکه ورته ګوري هغو ته به الله کومه ښېګڼه ورنه کړي د هغو د نفسونو په حالت باندې الله ډېر ښه پوهېږي که زه داسې ووایم نو ظالم به یم. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. په پای کې هغوی وویل چې ای نوح تا له موږ سره جګړه وکړه او ډېره دې وکړه اوس نو زیاتي هغه عذاب راوله چې ته موږ ته د هغه اخطار راکوې که رښتونه یې. قال إنما يأتيكم به الله إن
شاء وما أنتم بمعجزين. نوح جواب ورکړ هغه خو به الله راولي که خوښ شي او تاسو دومره زور وس نه لرئ چې د هغې مخنیوي وکړئ. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. اوس که زه ستاسې څه خیر ښېګڼه هم وغواړم نو زما خیر غوښتنه تاسې ته هیڅ ګټه نشي رسولی کله چې الله ستاسې د بېلاریتوب اراده کړې وي. همغه ستاسې رب دی او د همغه لوري ته ستاسې ورستنېدل دي. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. اے محمد صلی الله علیه وسلم دا خلک وایي چې دغه سړي دا هر څه په خپله له ځانه دروغ جوړ کړي دي. دوی ته ووایه که ما دا له خپله ځانه دروغ غوټه کړي وي نو پر ما باندې د خپل جرم مسؤلیت دی او کوم جرم چې تاسې کوئ د هغه له مسؤلیت نه زه خلاص یم. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. نوح علیہ السلام ته وحی وشو چې ستا له قوم نه چې کوم خلکو ایمان راوړ هغو راوړ نور نو کوم منونکی نشته د هغو په کړو وړو باندې غمجن کېدل پرېږده. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. او تر څارنې لاندې زمونږ له ښوونې سره سم د یوې کښتۍ په جوړولو لاس پورې کړه او ګوره کوم خلکو چې ظلم کړی دی د هغو په حق کې ماته څه سپارښت مه کوه دوی ټول اوس ډوبېدونکي دي. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. نوح علیہ السلام کښتۍ جوړوله او د هغه د قوم له مشرانو څخه به چې څوک د هغه له څنګه تېرېده په هغه پورې به یې ملنډې وهلې. هغه وویل که تاسې په موږ پورې ملنډې وهئ نو موږ هم په تاسې پورې ملنډې وهو. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. ډېر ژر به تاسې ته په خپله معلومه شي چې په چا باندې هغه عذاب راځي چې هغه به رسوا کاندي او په چا باندې به هغه بلا را پریوزي چې ایسته به یې نشي کړی. حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول وما آمن معه إلا قليل. تر دې پورې چې کله زموږ حکم راغی او هغه تنور را وخوټېده نو موږ وویل د هر جنس څخه یوه جوړه په بیړۍ کې واچوه خپله کورنۍ هم پرته له هغو کسانو څخه چې مخکې د هغو په باب وینا شوې ده په دې کې سپاره کړه او هغه کسان هم کېنوه چې ایمان یې راوړی دی او په دې وخت کې لږ غوندې خلک وو چې له نوح سره یې ایمان راوړی و. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. نوح ویل سپاره شي په دې کې د همغه الله په نوم سره دی د دې روانېدل هم د دې درېدل هم زما رب ډېر غفور او رحیم دی. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. کښتۍ هغه خلک راخیستي و روانه وه او هره څپه لکه د غره په شان راپورته کېدله.
د نوح زوی په لري فاصله کې و. نوح علی السلام ورته غږ وکړ زویا لموږ سره سپور شه د کافرانو سره مو اوسه. صدق الله العظیم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.